ځانګړې مرکه اتحاد په دې خپرونه کې ستاسو ستونزې، غوښتنې او وړاندیزونه له اړوندو مسؤلینو سره شریکوو. هر پنجشنبه له زابل ملي رادیو څخه ځانګړې مرکه. د ستر واکدار په ستر او پاکنامه د ملي رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله. هیله د روغ جوړ یاست دوستانو. تاسو ځانګړې مرکه اورئ. مرکې ته مو دا اونۍ د زابل د ارشاد حج او اوقاف له ریاست څخه د اوقافو محترم مدیر مولوي سراج الدین حماس دعوت کړی دی او موضوع مو هم د اړوند ریاست فعالیتونو ته ځانګړې کړې ده. د خپرونې کوربه هم محمد نعیم ستوری. جناب مولوي صاحب ستړي مسئ سټوډیو ته په خیر راغلاست. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جناب ستوري صاحب خیر وسی الله دې عزتمن لره. خوشاله یم چې له تا سره په دې مرکه کې شتون لرم او ستاسې سټوډیو ته دعوت شوی یم د اوقافو په استازولۍ د تاسو سره خبره کوم. کور مودان قدرمن مولوي صاحب ډېر مهرباني چې راغلاست. راځئ دا راته ووایاست جناب مولوي صاحب، تاسو تر کومه چې زه پوهېږم تاسو په اړوند ریاست کې یو د ارشادي امریت لري او د دې ترڅنګ درې عمومي مدیریتونه لري چې یو د حج دی، بل د اوقافو دی او درېیم امریت هم د مساجدو دی. په ټوله کې تاسو لومړی پر د ارشادي امریت باندې دوستانو ته معلومات ورکوي. په دې برخه کې تاسو کوم لاسته راوړنې لري؟ البته د تیرو درو میاشتو. جناب ستوري صاحب ډېر پر ځای پوښتنه دې وکړه. په ارشادي برخه کې زموږ لاسته راوړنې دا دي چې وخت په وخت باندې موږ د مدرسو نظارت کړی دی، چې په دغو بیا خاص په ځانګړې توګه هغه مدارس، هغه مدرسې چې په هغه کې ماشومان تربیه کېږي، چې د دغو ماشومانو استادان څوک دي، د کمې عقیدې خلک دي، د کمې لارې خلک دي، چیرې تربیه شوي دي او د دغو ماشومانو تر ذهنو پورې څه رسوي. دا زموږ د څارنې یو بخش دی. بل بخش زموږ د څارنې دا ده چې د دغو ماشومانو هغه سبقان، هغه تعلیم، هغه تحصیل یې په کم انداز کې روان دی، په کم معیار کې روان دی. رښتیا هم په دغه مدرسه کې داسې تعلیم یا تحصیل د ماشومان کوي چې هغه په دې باندې ورځي چې دوی له کورو راغلي دي، کورونه یې پرې ایښي دي. دا زموږ د څارنې بل بخش ده. او بل زموږ د ارشادي بخش دا ده چې موږ د خانقاو څارنه کوو. په خانقاو کې جناب ستوري صاحب هغه اصل تصوف، هغه تصوف سلسله، هغه منل شوې سلسله، هغه ضروري سلسله، هغه غواړو چې هغه رقم د تصوف په لړۍ جاري شي، تصوف جریان وکړي. د تصوف په نامه باندې چې څوک غلطه استفاده کوي او د تصوف په نامه باندې د دنیا کاروبار یې جوړ کړی وي، دا یو شخصي کاروبار د ځان لپاره کړی، دا نه ورسره منو، دا له مابینه وړو. د تصوف په باره کې موږ په وزارت کې هم اداره لرو، هلته هم د تصوف په نامه باندې یو بخش شته، داسې په ټولو ولایتو کې په هر ریاست کې. نو دا زموږ هغه ارشادي. او بل جناب ستوري صاحب وخت په وخت موږ له علما کرامو سره ناستې ترسره کړي. علما هم راغوښتي دي، را دعوت کړي دي په مرکز کې و خپل ریاست ته. له علماو سره موږ په هغه موضوع چې هغه اړینه موضوع هغه موضوع باندې خبرې کړي او هغه فرمان چې د امیرالمؤمنین حفظه الله له طرفه راغلی وي هغه فرمان هم دوی ته رسولی دی. هغه فرمان باندې هم ټینګار کړی دی چې دغه فرمان د مثال په توګه د امیرالمؤمنین حفظه الله یو فرمان راغی د ښځو د میراث په باره کې، د کونډو د نکاح په باره کې، چې کونډې په نکاح ورکول کېږي په جبر سره دې ته مجبوره کېږي چې دوی میړه وکړي، یا مثال د دوی خاوند مري، دوی له میراثه محرومیږي، یا دوی په بدیو کې ورکول کېږي. نو په دغه باره کې موږ له علماء کرامو سره غونډه کړې ده. یوازې دا نه چې غونډه، په غونډه هم بسنه نه ده کړې، په علماو باندې هم دا ټینګار کړی ده چې دا به تاسې په مساجدو کې د منابرو له لارې
خلکو ته بیانوي، تر خلکو پورې بیا رسوي. بله داسې د امیر المؤمنین حفظه الله یو بل فرمان د مخدره توکو په باره کې راغلی ده. په هغه باره کې موږ له علما کرامو سره مجلس نیولی ده، له هغو سره ناستې کړې ده، تر هغو پورې مې هغه فرمان ورسولی ده، هغه په دې باندې مامور کړي دي چې دغه فرمان به تاسې بیانوي. داسې په مختلفو بخشو کې د وخت ناوخته د امیر المؤمنین حفظه الله فرمانونه چې راغلي دي هغه موږ تر علما کرامو پورې رسولي دي. حتی دغه د جمعې خطبه یا د جمعې موضوع چې علما کرام یې د جمعې په ورځ بیانوي، د جمعې تر لمانځه مخته دا هر فرمان چې راغلی وي دا د هغې موضوع یو څنډه یو بخش یې ګرځوو. نو داسې له علما کرامو سره وخت په وخت باندې چې هغه ضرورت سي، مثال دلته یو مشکل جوړ سي، نه دا ضرورت حس سي پر دا موضوع خلکو ته خبره وسي، دغه موږ حس کړی دی یا خلکو مشوره را کړې ده چې دغه فلانی فسق یا د فلانی ګناه دا ډیره رواج شوې ده یا خلک ورسره عادي شوي دي یا په خلکو کې د خپرېدو په حال کې ده. موږ له علماو سره دا خبره کړې ده، علماو ته هم دا ویلي دي چې دغه پر دغه موضوع باندې باید خبره وسي. نو دغه زموږ هغه په ارشادي برنامه کې چې څه نه څه کارګزاري وي ما تاسو ته بیان کړي. ډېره مننه جناب مولوي صاحب. راځو د حج مدیریت ته. د حج د مدیریت چارې مو څنګه روانې دي؟ بلې جناب ستوري صاحب، دغه ارشادي برنامه کې دغه یوه خبره قابل یادوري ده، که اجازه وي زه به یاده کړم. مهرباني. موږ له علما کرامو سره په هره میاشت کې یو مجلس لرو د جمعې په ورځ باندې د اوقافو په ریاست کې. دغه د فقهي مجالسو دغه صحابي مجالس دي، دا کېږي 3 مجالس وسي په ساحو کې. بیا نو دوی ته 3 مسلې ورکول شوي د علما کرامو، هغه مسله څېړلې وي، هغه مسله یې نهایي کړې وي. نو بیا هغه اتفاقي مسله دا راوړي د هره میاشت مرکزي مجلس په نامه باندې موږ په اوقافو کې یو مجلس لرو، دا مسله دلته څېړل کېږي، دلته بیانېږي. نو دا هم زموږ د ارشادي برنامې یو برخه ده. د حج مدیریت په تړاو باندې که دوستانو ته جناب مولوي صاحب معلومات ورکړي چې د حج مدیریت مو کومې لاسته راوړنې لري؟ بلې جناب نعیم ستوری صاحب، ته په جریان کې ته به هم خبر یې چې تېر کال زموږ دا اوس موجوده دغه څه وخت مخته زموږ ډېر حجاج، یعنی په تاریخ کې به دغونه حجاج له زابل ولایت ته راتللي دي د حج د سپېڅلې فریضې دپاره. لکه دغه 1445 کال کې هجري قمري کې حجاج ولاړو او د حجاجو دپاره دا غټه لاسته راوړنه، یعنی ته باور وکړه دلته ډېر داسې حجاج وو، ډېرې دعاګانې یې کولې، د ډېر وخت انتظار یې کړی و. نو دا زموږ د ریاست په هلو ځلو چې موږ دا هلې ځلې کولې تر وزیر صاحب پورې، تر وزارت پورې دا خبره موږ بار بار رسوله چې دلته سخته ډېرو حجاجو ثبت نام کړی او په دغو حجاجو چې دا ثبت نام یې کړی داسې حجاج شته چې هغه یا له مرګ سره مخامخ دي یا دونه د ضعف حالت ته ځي چې هلته بیا د حج د اداینې توان له لاسه ورکوي. نو د وزارت لخوا هم دا توجه موږ ته وسوه. دغه 1445 کال کې زموږ 911 حجاج ولاړو. نو دا د حج په باره کې لویه لاسته راوړنه ده. خپل بشري توان هم نه ده سپمولی د حجاجو په باره کې. او بل د معلمینو په ټاکنو په انتخاب کې د حجاج لپاره معلم ډېر اشد ضرور دی، ځکه معلم داسې مثال لري دورې په سعودي عربستان کې له حجاجو سره لکه سړي سره په تیاره کې څراغ وي. نو هغه د علماو په انتخاب کې که څه هم یو ختم پروژه کې راغلی و له وزارته، د هغه په شتون کې موږ له علما کرامو امتحان واخیستی، بیا هغه حسب طاقت چې هغه څوک هغه پر شرایطو باندې موجود و هغه امتحان کې بریالي سو، هغه معلمین انشاءالله العزیز وړ کسانو چې موږ انتخاب کړو د معلمۍ دپاره پر 45 نفرو حجاجو باندې یو کس معلم یا ناظم یا مرشد دا موږ سره واستول. نو هغه دورې د حجاجو رهبري کوله، بیا د حجاج سرالو تقریبا زموږ ډېر حجاج د معلمینو راضي هم وو. دا هم د حج په برخه کې یو خبره وه. او بله خبره دا ده جناب ستوری صاحب چې دا پرون به تاسې هم اورېدلي زموږ وزیر صاحب په وزارت کې له خپلو کارکنانو سره ناستې درلوده، وروسته د غونډې په پای کې دا اعلان وکړي چې هغه مصارف چې دوی وسنجول $108 او 4 افغانۍ دا د حجي پاتې دي. دا اعلان وکړي چې دا باید بیرته و حجاجو ته بازګشت شي. نو موږ ټول کار آماده کړی دی.
ستاسې د رادیو له طریقه به انشاءالله دا اعلان موږ و حجاجو ته وکړو چې د زابل له طریقه کم حجاج تللي دي چې راسې خپل پاته روپۍ چې دي هغه بازګشت شوي روپۍ هغه ترلاسه کړي خو موږ هسې اوس د بانک هدایت ته ناست یو زموږ له خوا انشاءالله کار ترتیب شوی اداري پروسیجر تکمیل شوی دی هغه انشاءالله تکمیل دل په هغې کې څه مشکل نشته خالي د بانک و هدایت ته ناست یو بله چې بانک هر کله دا ووایي چې بس موږ آماده یو موږ به اعلان کوو حجاج به راځي خپل روپۍ به اخلي جناب ستوری صاحب اسناد خو د ټولو حجاجو زموږ سره پراته دي بله بله یعنی دا نشي کېدای چې د یو حاجي پیسې دې بل څوک یوسي ځکه حجاج چې و فریضې ته تلو د حج ټول اسنادونه یې له موږ سره پراته دي په کمپیوټر کې پراته دي له موږ سره ثبت دي نو بس خالي هغه تللی کس که نارینه وي او معیوبه نه وي هغه کولی شي چې راسي خپل روپۍ هغه خپل پاته سوي دغه هغه ترلاسه کړي او که زنانه وي د زنانه په نمایندګي باندې هغه وکیل راتلی شي خپل روپۍ اخیستی شي او بله خبره دا د جناب مولوي صاحب چې د اوقافو په تړاو باندې که راته ووایاست چې اوقافي ځمکې مو څنګه سوي دي او په تیرو کې چې کم غصبونه سوي وو یا هم خلکو لاندې کړي ولې د دې دپاره مو کوم پروسیجر جوړ کړی دی بل ستوری صاحب ډېره پر ځای پوښتنه ده د اوقافو په باره کې تا ته معلومه ده چې دغه اوقافي املاک چې وو دغو ثبت نه درلودی اوقافي ځمکې الحمدلله زموږ په زابل ولایت کې دا ځمکې اوس ډېرې خوږې شوې تر دغه مخته دونه نه وې خوږې شوې چندانې دي غصب شوې او کمې ځمکې چې غصب شوي دي یا په تیر جمهوریت کې ادعا ورباندې شوې وه دعوا ورباندې شوې وه چې دا ځمکه غصب شوې ده نو هغه دعوې ګټل شوې یعنې هغه پای ته نه وې رسېدلې پر نیمۍ باندې کار پاته و موږ چې راغلي یو هغه دعوې هم بېرته جریان ته اچولې دي هغه کمې غصب شوې ځمکې چې دي هغه هم ټولې مشخصې کړي دي ټول مشخصات هم د هغو ځمکو اخیستي دي که ځای عمارت هم په جریان کې اچولی دغه اسنادونه هم راستولي دي بیا وروسته دغه د غصب د مخنیوي کمیټه چې ایجاد شوه دا هم په جریان کې اچول د هغو ته مکمل اسنادونه چې موږ د دا ځمکې د ثبوت لرو هغو ته هم دغه اسنادونه سپارلي دي تر هغو پورې مو رسولي دي نو کوم ځمکې چې د اوقافو غصب شوي وي هغه ځمکې تحت دعوا دي دعوا یې اوس په جریان کې ده او بعضې داسې ځایونه اوس غصب شوي و موږ ورلو خلکو خپله دا خبره منلې ده یعنې دا څو ورځې مخته په د خرواريانو کې دغه د عمومي شهره د جنوب طرف ته دلته یو هدیره ده د شهید من الکریم اخوند هدیره په نامه باندې دا ستوری صاحب داسې پېښ شوی او دلته دغه د کتارو موټران درېدو تقریبا د هدیرې د جوړو قبرو ډېره ساحه د دغو لاندې کړې وه د موټران بیا اوس بیخي داسې کړې وه لکه یو میداني د قبرو اثار ورک وو خو دا معلومېدلې په دې باندې و هغه ځای به سږي درلودې کښېنستلي خو وو هغه ځای سږي درلودې نو بیا د قضا امارت امیر صاحب محمدي مولوي صاحب زموږ د ریاست کارکوونکي خپله زه وم ولاړو بیا م هغه خلک راوغوښتو هغه طرفین چې د خدای په لیاز باندې دا خو وقفي شی ده وقفي شی خدای ته معلوم د سیاري شی وقف سو بیا څوک شخصي استفاده نه شي کولای بیا ما خلکو ته قناعت ورکړ هغه هم د خبره سنو چې وله د خو دغه سوی ده خراب سوی ده غصب سوی ده بیا په خپل خوښه باندې هغه ځکه رایلا کړه نو خبره یې ومنله دې ته ضرورت نه شو پیدا چې موږ محاکمو ته ولاړ شو یا حقوقو ته ولاړ شو یا عدلیې ته ولاړ شو داسې جناب ستوری صاحب د تورې بند دلته یو هدیره وه موږ خبر شو چې د هدیره کرل شوې ده بیا ولاړو هغه د خپلې هدیرې سکیج هم واخیستې دغه قرعه کشي هم وکړه هغه حدود 4 هم تعیین کړو هغه هم راسره ثبت کړه خلکو ته هم خبر ورکړی ده دغسې دغه د تورې له بنده چې داسې راتېر شي دلته یو بله هدیره وه دا له احتمالي غصب سره مخامخ ډېره قدیمه هدیره ده نو دغه هدیرې دا څه وخت مخته موږ ولاړو انجینران راسره وو هغه نقطې هم واخیستې هغه حدود معلوم کړو نو داسې په ولسوالیو کې زموږ مدیران لګیا دي اوس خو دغه په ولسوالیو کې د انځر خلک ډېر کړي نو پخوا خو پلار یې ځکه وقف کړی و نیکه یې ځکه وقف کړی و نن لمسی راولاړېږي وایي دلته هم ولا یو 5 بوټي انځر خو ځایېږي نو دلته یو ویډیو تاسې به لیدلي یا به هم نه لیدلې یو د وقفین ځکې وه یو خو هغه بله ویډیو دغه د وقفین ځکې زموږ مدیر ورغلی د هغه خلکو ته انځر ورکښلي دي د ولسوال په همکاري د قومندان په همکاري باندې هغه غصب شوې ځمکه یې بېرته دغه کړې ده ترلاسه کړې ده او بل ستوری صاحب د اوقاف په بخش کې موږ دغه یوه لاسته راوړنه غټه لاسته راوړنه وه ته به هم په جریان کې دغه د خرواريانو د خوا خلک چې وو دغه د هدیرې مشکل درلود یعنې دغه دوه خلکو له قوله چې موږ رئیسیت ته مراجعه کړې و راغلي و دا خبره یې کړې ده چې موږ داسې لا پېښ شوې ده
مړی مو راخیستې یوه هدیرې ته خلکو جواب راکړ ځکه خلک هم نه دي ګرم هغو دا خبره کوله چې دا هدیره زموږ خپله دغه ده بیا یې بار بار موږ ته مراجعه کوله په جمهوریت کې هم د خلکو مراجعه کړې وه بیا زموږ وزارت را ولاړ شو د 9 لکو افغانیو په بدل کې یې له اراضي ځمکه اخیستې وه نو بیا هغه مراحل چې دورې خلاص و دلې رالو بیا دلې تقریبا ولایت مقام قومنداني ریاستونه ښاروالي دا ټول لاړو هغه د خرواریانو د پانتون هغه د شمال طرف ته دلته شپېته جریبه ځمکه دغه کړه معلومه کړه د هدیرې دپاره معلومه کړه نو هغه هم هغه حدود هم معلوم کړه هغه د حدودو تعین هم راوړ خلکو ته هم اعلان وکړي چې نوره دا عمومي هدیره دی نه چې د مسجد د بازار خلک هم کولی شي چې دغه وکړي هلته مړي وروړي نو دغه شپېته جریبه ځمکه د خلکو دپاره د مړو دپاره زموږ په هلو ځلو دا خلکو ته سپارل شوي ده تسلیم شوي او د سینک د هدیرې په تړاو باندې که ووایاست په تېرو کې دا ګنګوسې ډېرې زیاتې ګرځېدلې چې دلته ځمکې غصب شوي دي د هدیرې ځینې برخې خلکو لاندې کړي دي دا تر کومه حده پورې حقیقت لري بلکل ستوري صاحب دغه خلکو چې کومه ادعا کوله چې دلته ځمکې غصب شوي ده دا واقعیت هم بیخي په تواتر سره دا خبره ثابته شوه چې بیخي دلته یو ټال ولا و مازدا کې لرګي اچولي دا مازدا چې درېدلې وه نو خو لږ پر قبر باندې وه یو دمه قبر کښېنستلی و هغه مازدا بیخي د چپه کېدو له ګواښ سره مخامخ وه یقیني دلته ځمکه غصب شوې ده حتی داسې ځمکه غصب شوې ده چې بیخي مړي یې کښلي دي هډوکي یې ټول کړي دي ابادۍ باندې چا ټالونه پر جوړ کړي دي چا هوټلونه پر جوړ کړي دي دغه ماسې مخته یادوري وکړه چې دغه دعوه یې په جریان کې ده تحت دعوان ځکه یو له هغو دغه ځمکه ده دغه د سینک د هدیرې ځکه چې کمې حصې غصب شوي دي کمې حصې لاندې شوي دي بیخي په دغه باره کې موږ ډېر کوشش کړی د قضایي امارت بار بار ورغلي یو هغه اسناد هم ورستولي دي مکتوبونه تعقیبي مکتوبونه تر غصب نیوي دغه د غصب مخنیوي کمیټه څخه ایجاد شوه دا موضوع دم د هغو چې هغه باید حتی دا څه وخت مخته زه خپله د غصب د مخنیوي په مجلس کې ناست وم دا موضوع دوی خپله وویل چې سږ کال په دغه هجري قمري کال خو دا اوس رانوی شو چې زموږ لومړیتوب به دا وي چې د غصب ځمکه دا وقفي ځمکه چې غصب شوې ده دا به موږ دغه کوو خلاصوو نو بیا دلته د قومنداني د امنیت کسان ورغلي دي دغه خلک یې ټول خبر کړي هم دي چې دا څونه آبادي کړې ده پر دغه ځای باندې نور د آبادي ودروئ نه به نوی تصرف کوئ نه به خرڅ کوئ چې دلته راولاړ شي خرید و فروخت کې وکړي د نوي تصرف یې خلک بند کړي دي تر څو پرېکړه کېږي معلومیږي او راځو د مساجدو برخو ته جناب مولوي صاحب په ټوله کې د مساجدو په تړاو باندې که دوستانو ته معلومات ورکړئ چې په دې برخه کې کوم پرمختګونه شوي دي کوم نوي مساجد جوړ شوي دي کوم ترمیم شوي دي په دې برخه کې هغه مساجد چې جوړ دي د هغوی دپاره کوم امکانات مساعد شوي دي ستوری صاحب ستا د پوښتنې په جواب کې په 1444 کال کې موږ 2 بابا مساجد زموږ په هلو ځلو باندې اعمار شوي دي یو د جلدک په ساحه کې یو د ښار صفا دغه زموږ په هلو ځلو د وزارت داخله په لګښت باندې دغه 2 مساجد ښه په سوي مساجد دا تکمیل شوي دي بشپړ شوي دي ګټې اخیستنې ته عبادت کولو ته سپارل شوي دي او داسې ونیوي مساجدو ته زموږ د ریاست له طریقه امامان انتخاب شوي یعنی رسمي امامان ونیوي مساجدو ته زموږ له طریقه امامان استول شوي چې هغه ماهانه معاش لري راځي هغه خپل امتیاز ترلاسه کوي نو دغه ونیوي امامان دا زموږ له طریقه و د خلکو ته غټه فایده ده چې رسېږي ستوری صاحب زموږ د ولایت خلک بیا په ځانګړې توګه دغه خلک چې دا په بازار کې میشتي چې زمینداري نه لري کاروبار چندان نه لري دا د خپل امام معاش هم باندې دغه پر تکلیف یقیني تکلف ډېر امام هم خواره کوي له سخته مشکل سره مخامخ نو دا زموږ د ریاست له طریقه دا یو نفع یې زه بولم چې دې خلکو ته رسېږي معاش موږ ورکوو او لمنځونه ودوی ته ورکوي په غم او په ښادۍ کې ورسره یې د دوی سره وي او په دغو 9 مساجدو کې یو 80 دانې دا جامعګانې دي چې جناب ستوري صاحب موږ دغه یو 80 جامعګانې
په دې ولایت کې لرو، په مرکز کې او د ولسوالیو په شمول باندې. په درو ولسوالیو کې موږ دغه نه لرو، جامع مسجد نه لرو. سیو نوبهار ده، اتغر ده، د شمرزو ولسوالي ده او نور دغه 71 جامعګانې. دې ته هره چهارشنبه موږ ته له وزارت ته دغه راځي، موضوع راځي. هغه موضوع بیا وزارت شيوخو انتخاب کړي وي چې د یو ضرورت حس کړی وي چې باید پر دغه موضوع باندې خبره وشي. ستوري صاحب دي کې دوه پیدې. یو پیدا خدا د دې د ضرورت حس کړی وي د هیواد په سطح پر هغه موضوع باندې د دلایل اخیستي وي له قران، له حدیث، له سلف صالحینو، له فقهای کرامو. هغه موضوع ترتیب کړي مشترک دي. بیا موږ اولادیږو دغه موضوع پرینټو. بیا هر پنځشنبه موږ دغه یو نیوي جامعګانو ته دغه رسو دا موضوع او دا موضوع زموږ له طریقه بیا څارل کیږي. دا امامان موږ په دې مکلف کړي دي چې د خپل طبیعت موضوع بیان، د خپل طبیعت موضوع بیان کړي چې تا په کلی کې ضرورت ولیدي هغه د پنځشنبه په ساري بیان کړي، د جمعې په ساري بیان. خو د جمعې د لمانځه موضوع په ټول افغانستان کې دا یو موضوع دا یو ښه خبره ده، غټه خبره ده چې په ټول افغانستان کې چې څه جامعګان له خپل منبره دغه یو موضوع چې کیږي بیانېږي. او بلم دا ټول امامان ته دا وایي د جمعې لمونځ په ستوري صاحب په خوا داسې وو چا به پر یوه بجه کوو، چا به پر یوه بجه کوو، چا به پر دوی وو، چا پر دوه نیمې وو. نو ټولو امامانو ته بیا هم دا ستاسې د راډیو له طریقه بیا دا خبره کوو د اوقافو له طریق له طرف چې ټول امامان به د جمعې لمونځ پر پابله یوه بجه په ټول افغانستان کې په اتفاق سره دا د جمعې لمونځ به کېږي. نو دغه د مساجدو په باره کې او پاتې سو دغه جناب ستوري صاحب دا تا ته دا وضع معلومه ده چې بس نو وایي ته سلا ستمې دښمني سیستنی نو هلې ځلیم کړي دي د سپیکرانو په باره کې، د پرشو په باره کې. تقریبا تیر کال موږ د پیشبیني دغه استولی و، پلان استولی و، هغه کې ډېرې غوښتنې له وزارت کړي دي، خو چونکې تر اوسه د وزارت لخوا موږ ته څه نه دي راکول شوي چې موږ مساجدو ته تقسیم کړو، خلکو ته تقسیم کړو. کور مودان دوستانو په خبرونه کې د زابل ولایت د ارشاد حج او اوقافو له ریاست څخه د اوقاف محترم مدیر مولوي سراج الدین حماس صاحب سره دی. تاسو ځانګړې مرکه اورئ. په مرکه کې د زابل ولایت د ارشاد حج او اوقاف له ریاست څخه د اوقاف محترم مدیر مولوي سراج الدین حماس صاحب سره دی. جناب حماس صاحب په مرکز کې چې کم مساجد دي تاسو ته هم ممکن وړاندیزونه دررسېدلي چې خلک هم دغه مساجدو لپاره څه غوښتنې لري؟ په ټوله کې همدغه غوښتنې تاسو وړاندیز کړي دي مرکز ته؟ بلې ستوري صاحب خلک د مساجدو په باره کې عریضې راوړي زموږ تر ریاست پورې. څوک د سپیکر مشکل لري، څوک د فرش مشکل لري، څوک د ترمیم مشکل لري. حتی بعض عریضو کې داسې لیکلي چې بغي د کلیوال د مسجد توان نه لري، د ټول مسجد دغه لري. نو دغه عریضې موږ راګرځوو، د عریضې احکام کوو. دغه عریضه وزارت ته بار موږ دا خبره کړې چې د دوه عریضې دي، خو د وزارت لخوا موږ ته دا جواب راځي چې په دغه ولایت کې څنګه حال ده، په ټول ولایت کې دغه حال ده، په هر ولایت کې خلکو عریضې کړې دي. بیا د مؤسسو سره موږ دغه د الفلاح په نامه یو مؤسسه ده، دغه مؤسسې ته موږ بار درخواست کړی ده چې دغه دوه عریضې د مساجدو په باره کې له موږ سره دغه وکړي، یو همکاري وکړي. خو تر اوسه پورې داسې قابل یادوري کومک زموږ له ریاست سره د مساجدو دپاره نه ده څه وایي چې موږ له مساجدو سره وکړو. هغه هلې ځلې انشاءالله جریان لري، هغه بلدیې سیستم جریان لري. یوازې تیر کال د یو مؤسسې له طرفه موږ ته 40 تنې شمسیانې راکول شوي سره له چوکاټو. بیا د دې خپل پلان داسې وو موږ دا به دوی شمسیانو کې د رونایي دپاره ډېر مساجد په روښانه کېږي، خو د دې بیا خپل پلان و دوی نه داسې بیا نه کوي، دا به 4 ته غوته څلور مشتان. بیا په هغو مشتانو کې موږ راولاړ شو چې هغه ځایونه چې موږ ډېر د ضرورت ځایونه وبلل، نو هغو ته ما تېر کال هغه شمسیانې توزیع کړې. نور جناب ستوری صاحب تر اوسه داسې شی نه ده راغلی د وزارت له طرفه یا د مؤسسې له طرفه چې او دا موږ دا اراده لرو او دا هم کړي هم دي چې مؤسساتو ته موږ ورغلي یو، وزارت ته چې څوک دغو ته دا اپیل کړی ده چې له موږ ته د مساجدو په باره کې کومک وکړي، همکاري وکړي. خو ستوری صاحب زما خپله د خلکو دا غوښتنه ده چې دا مساجد د الله جل جلاله کور ده، خلک باید خپله همت وکړي د مساجدو په آبادولو کې، چې خپله خلک دا اقدام ونه کړي تر څو پورې به سړی د مؤسسې په انتظار وي، تر څو پورې به سړی د حکومت په انتظار وي، تر څو پورې به سړی او بیخي له خدای جل جلاله سړي ته حیا ورځي چې په کلي کې کوټې آبادېږي، باغچې آبادېږي، کشمشخانې آبادېږي،
نوي نوښتونه کیږي د آبادی په بخش کې، خو مسجد یو اسپیکر دا څوک راځي عریضې کوي یا د فرش په باره کې عریضې کوي، خو به هر سره داسې خلک هم شته، ټول به هم نه ملامتو، معذور خلک هم شته. یقیني زموږ په دغه معاشره کې داسې خلک شته چې مسجد لري خو د فرش توانې په ټول کلي کې نه وي. نو موږ هم دا د خلکو ضرورت هم حس کړی دی، د خلکو ضرورت هم وینو او خپل همکاري هم نه ده سپمولې، خپلې هلې ځلې هم نه دي سپمولې. نو انشاءالله له دې څخه به هم هلې ځلې کوو. دغه پیشنهادونه به یو شمېر پیشنهادونه جناب مولوي صاحب له دې څخه هم درځي چې یو کور یې د ځان دپاره یې مسجد جوړ کړی، په دغه اطرافي سیمو کې به مو لیدلي په باوړیو کې. ډېره پر ځای پوښتنه دې وکړه ستوري صاحب. دا مشکلات ټوله دې دا په لوی سر کې یو داسې میکانیزم ته ضرورت شته چې باید د مساجدو اجازه هر څوک ونه لري. د مساجدو اجازه باید هغه څوک ولري چې بیا مسجد پاللی شي، امام یې پاللی شي، د مسجد حق ادا کولی شي. ستوري صاحب لوی مشکل دغه د دا ته اشاره ورته وکړه. مشکل دا د دا باوړیو ته چې اوس تاسې ولاړ شئ هرې باوړي ته یو مسجد، نو د خلکو مسجد خو ډېرو مصارفو ته اړتیا لري، ضرورت لري، مسجد آبادېدل غواړي، هغه خلکو توان نشته، کمزوري دي. زما په فکر دغه لوی مشکل چې ډېر مشکل دی یا د عریضې ډېرې کېږي. جناب ستوری صاحب چې دا ته راشي د عریضې وګورې، له زړه م ډېرې عریضې د دغو مساجدو دي چې کلیوال یې کم دي، مسجد یې جوړ کړی ده. غټ غټ کلي چې دي هغه بیخي خپل مسجد په آبادولو باندې غښتلي دي، ورباندې پاللي دي. نو دا هم دا ډېره ښه خبره ده. دا کوم مساجد چې جوړ دي دا خو دي جوړ، په آینده کې باید یو داسې پلان جوړ شي د امارت په سطحه، د اوقافو د وزارت په سطحه، دا د ریاست کار نه ده چې مسجد ته باید اجازه ورنه کړي، هغه مسجدونه را محدود کړي، اجازه په هغه صورت کې ورکړي چې هغه مسجد بیا آبادېدای شي. په خپله په دې برخه کې باید جناب مولوي صاحب خلک څه وکړي؟ اوس هر کار پر دولت باندې ورتاوانول او له دولت څخه غوښتل مثلا نظافت په مساجدو کې رعایتول. نو هره ورځ خو مساجد او بیا غټ مسجدونه هم دي، خاصتا د ښار جامعګانې چې هلته په زراو خلک د ورځې لمانځه ته ورځي. دا خلک چې په خپله نظافت مراعات نه کړي، نو کیدای شي د جوقا په دلته 20 نفره هم روزه مصروف وي په هر مسجد کې. دې دپاره باید خلک څه وکړي؟ خلک باید خپل همت وکړي، خپل ایماني خپل شرعي هغه وظیفه ادا. ډېر داسې مساجدو کې مو ځایونه لیدلي، دا تشنابونه دي، دا نړېدلي دي، دا خو همدغه خلکو نړولي دي، خپله خو نه دي نړېدلي. د دې تر څنګ نظافت هلته خاص توجه نشته. دا کاشي خښتې د ډېرو ځایونو کې راپورته سوي، نړېدلي، یا یې راکښلي یا یې غورځولي. ستوری صاحب دا ستا د خبرې په تایید باندې دا خبره کومه، د عیدګاه نه په دا عیدګاه کې دغه د ضرورت ځایونه وو، ښه په سویه جوړ. خو ته باور وکړه چې خلکو ته اجازه ورکول شوه، ډبرې یې کې واچولې، کاشیانې یې وکښې، د اوبو نظم یې سره ګډ وډ کړئ. په لوی سر کې د خلکو اصلاح ډېره سخت ضرورت ده، د خلکو عامه پوهاوی ډېره سخت ضرورت ده، د خلکو په اذهانو کې د مسجد عظمت کښېنول ډېر سخت ضرورت ده. مسجد څونه عظیم ځای ده، او بیا دا د مسلمانانو دپاره هغه ځای ده چې له ربه سره یې وصل کوي، دا هغه ځای ده چې یو لمونځ یې په 28 لمونځو بدلېږي. د خلکو عامه پوهاوی ډېر سخت ضرورت ده چې د مسجد نظافت وکړي او دا خپل همت وکړي دا د مسجد په آبادي کې. اوس ستوري صاحب دا یو لوی آفت ده، په کوټه باندې مصرف کوي، په کور باندې مصرف کوي، خو د مسجد د 500 د 1000 روپیو ورته وویل شي بس دی بیا د مرستې طرف ته د ذهن لاړ شي، د توجه یو مرستې شي، څوک به نه شي دا مرسته وکړي. د خلکو خپله او بل دغه آباد ځایونه یې خراب کړو ستوري صاحب، آباد ځایونه یې خراب. نو د خلکو عامه پوهاوی ډېر سخت ضرور ده، په دې کې باید اوقاف هم هلې ځلې وکړي. او په دې بخش کې زما په فکر ډېر مؤثر تمامېږي امر بالمعروف والا، چې امر بالمعروف والا چې هر مسجد ته ورځي، دا خبره هم ورته کوي چې د مسجد حفاظت وکړي او د مسجد په آبادولو کې همت وکړي، او دا خبره وکړي چې د هر څوک په خپل طبیعت مسجد مه جوړوي، دا د مسجد عواقب یا سنجوي بیا په مسجد باندې شروع کوي، هر کور ته مسجد مه بنا کوي. دا اوس ګوره اکثره داسې مساجد شته ستوري صاحب چې امام نه لري. ګوره امام بیخي اساسي شی ده، امام بالکل اساسي شی د مسجد چې د مسجد آبادي که ظاهري آبادي ده که معنوي آبادي دغه په امام راځي. اوس موږ داسې ډېر مساجد ته چې بیخي امام نه لري او امام هم نشي ورتلای. امام چې ورسي هغه خو نفقه غواړي، هغه هم کور غواړي، زندگی غواړي، هغه دغه مسجد والا فتوان کې. ډېره مننه جناب مولوي صاحب چې سټوډیو ته راغلاست او زموږ سره مرکه وکړل. کور مو ودان، آباد اوسې. خیر، ډېره مننه. دوستانو په خپرونه کې د زابل ولایت د ارشاد حج او اوقاف له ریاست څخه د اوقاف مدیر محترم مولوي سراج الدین حما صاحب را سره و چې د اړوند ریاست پر لاسته راوړنو یې خبرې کولې.
په دې هیله چې خپرونه مو هم د پام وړ ګرځېدلې وي. تر راتلونکي خپرونې مو پر لوی او بخښونکي خدای ته لاس سپارو. الله مو مل، وخت مو پخیر. ځانګړې مرکه اتحاد اتحاد. په دې خپرونه کې ستاسو ستونزې، غوښتنې او وړاندیزونه له اړوندو مسؤلینو سره شریکوو. هر پنجشنبه له زابل ملي رادیو څخه اتحاد یاري د نفرتونو راکوو.